ارمان کابلا دا دی راغلی ستا وغیږه مې جانان کابلا دا دی راغلی ستا وغیږه مې جانان کابلا دلته مو ښکلیو حضراتو قدمونه ایښي دلته مو ښکلیو حضراتو قدمونه ایښي سم لکه ضیاء المشایخ ابراهیم جان کابلا دا دی راغلی ستا وغیږه مې جانان کابلا دا دی راغلی ستا وغیږه مې جانان کابلا چې دې له ډېرې مودې زکې و ارمان کابلا دا دی راغلی ستا وغیږه مې جانان کابلا دا دی راغلی ستا وغیږه مې جانان کابلا لکه چې واړه حضرات ستا په سینه کې ګرځي لکه چې واړه حضرات ستا په سینه کې ګرځي ګرځوي سترې قافلې بیا د عرفان کابلا دا دی راغلی ستا وغیږه مې جانان کابلا دا دی راغلی ستا وغیږه دې زړه کې و ارمان کابلا دا دی راغلی ستا وغیږه مې جانان کابلا دا دی راغلی ستا وغیږه مې جانان کابلا خدای دې په ګران افغانستان داسې هستۍ زیاتې کړي خدای دې په ګران افغانستان داسې هستۍ زیاتې کړي د منصف دا یوه ارزو ده له سبحان کابلا دا دی راغلی ستا وغیږه مې جانان کابلا د منصف دا یوه ارزو ده له سبحان کابلا دا دی راغلی ستا وغیږه مې جانان کابلا دا دی راغلی ستا وغیږه مې جانان کابلا چې دې له ډېرې مودې زکې و ارمان کابلا دا دی راغلی ستا وغیږه مې جانان کابلا دا دی راغلی ستا وغیږه مې جانان کابلا دا دی راغلی ستا وغیږه مې جانان کابلا جزاکم الله بارک الله فیکم دا محترم ناخوان محمد فرید فواد او د ده ملګري چې تاسو ته نعتیه کلام پیش کړو له دوی څخه یوه دنیا مننه ډېرو محترمو د غونډې برخوالو په ډېر اطمینان او ادب تر اخره پورې شرکت راسره وکړئ انشاءالله العزیز ختم بخاری به شروع کیږي او ډېر په اطمینان باندې کوشش دا وکړئ چې ګڼه ګوڼه نه وي او خبرې په مابینځ کې نه وي ختم بخاری په اطمینان باندې واورئ